د خدای د پاره بارود مه وروئ زمونږ په غرونو کې واښه نه کېږي. دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي خو غنمرنګه که په ځان کې د ایمان پیدا که. السلام علیکم ملګرو، واجد علي یم. ملګرو نن به زه ریاکشن کوم په اعظم بونیري باندې چې څه د تعارف محتاج نه دي او ډېر زبردست شعرونه ویلي دي. په مشاعره کې راځئ چې شعرونه واورو، هغې نه پس پې یو څو خبرې کوو. نوي شعرونه دي یو درې چې تاسو ته د چا د سوي زړه داغونه نه ښکاري. تاسو ته د چا د سوي زړه داغونه نه ښکاري. زړونه ماتول دي ښکلیو، تاسو ته دا څه ښکاري. روخان صاحب شعر دی چې وګوره سایل ته څومره چیت دی لوړ مقام لري. وګوره سایل ته څومره چیت دی لوړ مقام لري. ځینې خلک لوی وي په ظاهره که واړه ښکاري. دا د میرانشاه دوران کنډرو د انجام نچوړ، دا اسلام آباد کې چې بلډینګونه چې پاخه ښکاري. او څو شعرونه نور چې وړه دې نه بندوي، زور دې راله نه راکوي. وړه دې نه بندوي، زور دې راله نه راکوي. دا کربلا نه ده، اوبه موږ په چا نه بندوو. ښکلو راځئ که نه نو ځان له پکې ځای ونیوئ، که ستاسو خوښه وي نو زړه موږ په چا نه بندوو. ښکلیو راځئ که نه نو ځان له پکې ځای ونیوئ، که ستاسو خوښه وي نو زړه موږ په چا نه بندوو. دا پښتونخوا ده که دښمن راځي ډاډه دې راځي، داسې ناڅاپه دروازه موږ په چا نه بندوو. ما که ځان وخوړو خو ژوند له مې امکان پیدا کو. ولې ونیه ما چې ستا غوندې جانان پیدا که. او اول خپل ځان دی بیا جهان دی، دا خو منې که نه. ورک ځان پیدا که، داسې شوه چې تا جهان پیدا که. یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه چې ته یې ګل او که نه ګل یې ستا په شان پیدا که. چې قلم توره پوهه ډال کړې د وطن ګټې له، دا داسې شوه چې لکه جنګ له دې سامان پیدا که. او دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي. دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي خو غنمرنګه که په ځان کې د ایمان پیدا که. د ګران غزل دی د دې دور ترجمان اعظمه، خیرات په وکمه که خدای چرې بل ګران پیدا که. ستا نه که لږه عقیده نه کېږي، ما نه په لاره کې ټپه نه کېږي. ویمه چې سم درته درغاړې وتی، ما نه په سترګو کې کاته نه کېږي. ویمه چې سم درته درغاړې وتی، ما نه په سترګو کې کاته نه کېږي. ستا د خوږو خوږو کتو مننه، اوس مې په زخم کې اوبه نه کېږي. د خدای دپاره بارود مه وروئ زمونږ په غرونو کې واښه نه کېږي. که لږ ساعت را سره کېناستلې بیا به دې بل طرف ته زړه نه کېږي. که لږ ساعت را سره کېناستلې بیا به دې بل طرف ته زړه نه کېږي. اعظم ته نه ګورې بېغمه ګرځي، ګنې نو څه دي چې په ده نه کېږي. چې نه راځې جانانه خو انکار به تې جوړېږي. دا زړه به مې خوږېږي نو ازار به تې جوړېږي. په دې دور کې څوک هم صادق نشته، دا مې واوره که ډېر وي بې ضرره خو خامار به تې جوړېږي. او سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي. دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به تې جوړېږي. سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي. دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به تې جوړېږي. دا ستا لیونی داسې ستا له دره نه صبرېږي. ملنګ به تې جوړېږي یا ټوکمار به تې جوړېږي. مننه کوم ډېر زبردست ملګرو. دا اعظم بونیري تاسو واورېده، ماشاءالله حد شعرونه ویلي دي. په مشاعره کې ډېر زبردست شعرونه ویلي دي. په بونیر کې ژوند کوي، ښه شاعر دی، مینه ناک دی. ملګرو دا وه د نن ورځ ریاکشن ویډیو. انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ.